سلام دوستانو، نن به مونږ سمپل پریزنټ ټینس زمانہ زده کوو او دغه زمانہ ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې دغه زمانہ په انګلیسي کې ډیره زیاته استعمالیږي خو ډیر خلک دغه زمانہ نشي زده کولی ځکه دوی نه پوهیږي چې مونږه دغه زمانہ په کوم وخت کې استعمال کوو. درنو دوستانو، که تاسې په یوه زمانې ځان پوه کوئ نو که هر څنګه پښتو جملې وي نو تاسو کولی شئ انګلیسي ته یې واړوئ په درست شکل باندې. نو د دې زمانې لپاره لومړی موږ تاسو ته یو دوه اسانه مثالونه درکوو چې د یوې زمانې د بلې زمانې سره فرق او همداسې به مخته ځو. راځو موږ لومړی دوه مثالونه ګورو. لومړی کې مثال کې وګورئ. موږ لومړنی مثال دی وی آر پلیینګ کرکټ. موږ فی الحال کرکټ کوو. او دویم مثال دی موږ سره هم چې وی پلی کرکټ. موږ کرکټ کوو. د دې مطلب دا دی چې موږ کرکټ کوو. برنۍ جمله دوستانو دا پریزنټ کنټینیوس ټینس ده او دویم مثال کې چې دی لاندنۍ جمله سمپل پریزنټ ټینس ده. او د دې مثالونو ترمنځ فرق څه دی دوستانو؟ باید دغه فرق باید تاسو زده کړئ. برنۍ جمله تاسو وګورئ، دې نه مطلب دی چې موږ فی الحال کرکټ کوو، یعنی دغه کار اوس مهال جاری دی، یعنی لګی دی، کار روان دی، یعنی موږ کرکټ کوو فی الحال، یعنی جاری دی، دا عمل روان دی، یعنی دغه کار مکمل شوی نه دی او روان دی. په لاندنۍ جمله کې دوستانو وی پلی کرکټ، موږ کرکټ کوو. د دې مطلب دی چې موږ کرکټ کوو یعنی عادتي ډول معنی، خو دا کار جاری نه دی. سمپل پریزنټ ټینس دوستانو موږ ته دا باقاعده کار راښیي، یعنی په عادتي ډول یو کار پیښیږي، مثلا هره ورځ کرکټ کوو، عمل یعنی دغه اوس جاری عمل نه دی او کی کوی کرکټ کوو، خو اوس نه، یعنی جاری عمل نه دی او موږ په هره ورځ کرکټ کوو. دا چې څه وخت کوو وخت یې معلوم نه دی. یو بل مثال دی درنو دوستانو، برنۍ جمله ده I am drinking water. I am drinking water. زه فی الحال اوبه څښم، یعنی دغه کار اوس فی الحال تاسو کوئ، لګیا یاستئ، اوبه څښئ، کار جریان لري. یعنی دغه جملې چې کوم حال کار فی الحال کوئ، جاری کوئ، نو دغه جملې په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې جوړیږي. او کوم کار چې په ورځني ډول عادتي ډول کوئ خو جاری نه وي، هغه بیا په سمپل پریزنټ ټینس کې جوړیږي. لکه دویم مثال دی د سمپل پریزنټ ټینس چې زموږ موضوع هم همدا ده. I drink water. زه اوبه څښم، یعنی هغې هم دا مطلب او دې مطلب یو دی، خو هغه جاري و، پاسنۍ پریزنټ کنټینیوس ټینس مربوط جمله وه، او دا چې دا د سمپل پریزنټ ټینس جمله ده. I drink water. زه اوبه څښم، یعنی فی الحال نه دی خو اوبه څښم، یعنی خامخا هره ورځ اوبه څښم. دوستانو راځو دغه زمانه اوس شروع کوو. لومړی راځو د دې تعریف. تعریف معنی دوستانو د دې ځان پوهول پکار دی چې تعریف معنی پوه شئ نو تاسو خپله د دې زمانې په زده کولو معنی ښه پوهیږئ چې څنګه کولی شو دا زده کړو، جملې پکې بیا په اسانۍ سره جوړولی شي. نو راځو تعریف ته. تعریف یې ډېر اسانه دی. سمپل پریزنټ ټینس It express an action which is happen daily, habitually, in general fact. وی سمپل پریزنټ زمانہ هغه زمانہ ده چې هغه عملونه ښیي چې کوم چې په عادتي ډول واقع کیږي، حقیقتونه ښیي او یا عمومي حقیقت ښیي موږ ته، یعنی کوم کارونه چې په عادتي ډول واقع کیږي، مثلا هره ورځ چای څښي، هره ورځ مکتب ته ځي، هره ورځ کار ته ځم، هره ورځ اوبه څښم، دا عملونه خو چې جاري نه وي نو دا په سمپل پریزنټ ټینس کې ښودل کیږي. یا عادتي ډول مثال څوک سګرټ څښي، څوک یو څه کوي، کوم بل کار لري، یعنی بل عادت لري، نو دا هم په سمپل پریزنټ ټینس کې ښودل کیږي او سمپل پریزنټ ټینس کې راځي. بل درنو دوستانو موږ په سمپل پریزنټ ټینس کې دوه اګزیلري یا کومکي فعلونه لرو چې عبارت دي له ډو او ډز څخه. چې ډز استعمالیږي د هی شي اټ دپاره، یعنی د سینګولر اګزیلریان دپاره، ټو بي ورډ دپاره، چې مثال سینګولر سبجیکټ دپاره دا استعمالیږي، ډز د هی شي اټ دپاره، او ډو د پلورل سبجیکټ دپاره، لکه چې جمع فاعلونه سبجیکټونه لکه یو وی دی دپاره، د یو وی دی دپاره ډو دی او د هی شي اټ دپاره ډز دی. یعنی که تاسو په جمله کې کومه جمله ولیدله او ډز پکې استعمال شوی، دا به خامخا د سمپل پریزنټ ټینس زمانې جمله وي. اوس راځو د فعل حالات. یعنی په سمپل پریزنټ ټینس کې موږ د فعل کوم حالات استعمالوو. ملګرو په هره زمانه کې د فعل هر حالات استعمالیږي او هره زمانه هر حالات لري، یعنی د فعل دویم حالات، دریم حالات، ان تر څلورم او اول حالات پورې.
ملګرو په دې زمانه کې د فعل مثلا د تاسو ته یو فعل راوړم چې د یو فعل دی go د go دویم حالت دی went دریم یې gone دی او څلورم ing فارم یې going دی نو دلته موږ په سمپل پریزنټ ټینس کې د فعل اول حالت همدغه go دی نو go یعنې د فعل اول حالت په سمپل پریزنټ ټینس کې د فعل اول حالت موږ استعمالوو اوس ملګرو دغه برخه ډیره مهمه ده کله چې د he she it او سنګولر ناون سره ورب راتلو او د هغه ورب په آخر کې CHSH او اس باندې پای ته رسېدلی وي نو موږ ورسره دغه سره به موږ څه استعمالوو اس به ورسره اضافه کوو لکه زه تاسو ته یو فعل راوړم goes وګورئ دلته goes د اس چې ته لرې کړې نو په او سره پای ته رسېدلی نو دلته وګورئ موږ ویلو چې که او سره پای ته رسېدلی نو اس به ورسره اضافه کوو نو goes نو سبجیکټ ورسره استعمالو he goes یعنی هغه ځي he goes معنا مطلب دی هغه ځي یو بل مثال دی she washes دلته وګورئ موږ دوستانو چې کله د فعل په آخره کې اس اچ راغلی نو اس سره دلته اضافه شوی she washes هغه مینځي یو بل مثال دی علي watches دلته وګورئ د فعل په آخره کې سی اچ استعمال شوی نو موږ سره ځکه اضافه کړی دی اس یعنی علي ګوري علي watches علي ګوري دلته وګورئ فعل په سی اچ سره پای ته رسېدلی او اس سره اضافه شوی دی او بله خبره دوستانو د دې نه علاوه کله چې یو ورب په CHSHO او اس باندې پای ته نه رسېدلی دلته وګورئ د پلی ورب دی دلته په آخره کې وای راغلی دی نو دلته به موږ څنګه چل کوو he plays صرف اس به ورسره اضافه کوو او اس ورسره نه اضافه کوو صرف he plays هغه لوبه کوي یعنی هغه لوبه کوي د دې مطلب دی نو اس سره نه اضافه کوو صرف اس سره اضافه کوو یو بل مثال دی she writes دلته وګورئ دوستانو چې په ټي ای سره پای ته رسېدلی دی نو صرف اس سره اضافه کوو she writes هغه لیکل کوي ملګرو یو بل مثال هم دی احمد works دلته وګورئ ورک په کې سره پای ته رسېدلی نو هلته هم مخکې موږ ویلو چې CHSH او او اس باندې پای ته رسېدلی دلته خو په کای سره پای ته رسېدلی نو دلته به څنګه چل کوو دلته هم ورسره صرف اس اضافه کوو احمد works احمد کار کوي او درنو دوستانو دغه قاعدې مهمې دي دغه یادې کړئ نو راځو د دغه زمانې پازیټیو سټرکچر ته یعنی موږ څنګه کولی شو یو مثبته جمله په سمپل پریزنټ ټینس کې جوړه کړو نو دغه ډیر زیات مهم دی دغه سټرکچر د سره یاد کړئ نو سبجیکټ پلس فرست ورب پلس ابجیکټ ستانو سبجیکټ نه مونږ هی راخلو او همدا شان د فرست ورب دی نو ګو راخلو دوستان لکه څنګه چې تاسو موږ ته مونږ ویلي چې په او باندې فایل رسېدلی نو ای اس سره اضافه کوو نو ای اس هم سره اضافه کوو د ګو سره ګوس او ابجیکټ راخلو ټو سکول یعنی he goes to school هغه سکول ته ځي he goes to school مطلب دی هغه سکول ته ځي نو دغه د جمله زموږ جوړه شوله مثبته جمله په سمپل پریزنټ ټینس کې سبجیکټ he شو د go ای اس اضافه شو او ابجیکټ د جملې to school یعنی he goes to school هغه سکول مکتب ته ځي یو بل مثال دی ملګرو د سبجیکټ نه آی راخلو او فرست فارم آف د ورډ چې دی ګو راخلو به او ابجیکټ هم به ټو سکول راخلو آی ګو ټو سکول زه ځم مکتب ته ملګرو اوس به تاسو ته پوښتنه پیدا شوې چې دلته خو ای اس اضافه نه شو د ګو فعل سره نو دلته ملګرو آی چې د پلورل دغه دی نو هغه ای اس چې اضافه کېده د سنګولر ناون سره او سنګولر سبجیکټ سره استعمالېده او دلته آی چې د پلورل دی آی وی دی پلورل دغه دی نو د فعل ساده حال استعمالېږي ای اس سره نه اضافه کېږي نو موږ به ویو آی ګو ټو سکول زه سکول ته ځم دلته یو بل مثال دی ملګرو نو دا سنګولر سبجیکټ دی مفرد دی نو شي او فرست فارم آف د ورډ لرن تاسو وګورئ CHSHO اس باندې پای ته نه دی رسېدلی نو په ان باندې پای ته رسېدلی صرف اس سره اضافه کوو چې دا موږ مخکې تاسو ته تشریح کړو نو شي لرنس او ابجیکټ دی انګلیش شي لرنس انګلیش د دې مطلب دی چې هغه انګلیش زده کوي شي لرنس انګلیش هغه انګلیش زده کوي یو بل مثال دی موږ سره علي ایټس کباب
علي ایټس کباب، علي کباب خوري. یعنی دلته هم ټیپ معنی ور پای ته رسېدلی نو صرف ایسو سره اضافه کوو. علي ایټس کباب دې مطلب دی علي کباب خوري. اوس راځو د همدې جملو نیګیټیو سټرکچر، یعنی دې زمانه کې موږ څنګه کولی شو منفي جملې جوړې کړو. د منفي جملو د جوړولو لپاره سټرکچر دغه دی: سبجیکټ پلس ډو سلش ډز پلس ناٹ پلس فرست ورک پلس کمپلیمنٹ. دغه د دې سمپل پریزنټ ټینس منفي جملو سټرکچر دی. یعنې په دې سټرکچر باندې موږ کولی شو منفي جملې د سمپل پریزنټ ټینس جوړې کړو. نو اوس موږ به څنګه یو پکې جمله جوړو؟ هی ډز ناٹ گو ټو سکول، یعنی مطلب یې دی چې هغه مکتب ته نه ځي. هی ډز ناٹ گو ټو سکول، هغه مکتب ته نه ځي. نو دلته تاسو ته پوښتنه پیدا کېږي چې د گو سره چې فعل دی د سره ولې ایس نه دی اضافه شوی. نو دلته ګورئ اګزیلري ډز استعمال شوی، نو ډز سره د مخه ای ایس اضافه شوی، نو فعل کې حاجت نشته چې ای ایس د گو سره اضافه شي. هی ډز ناٹ گو ټو سکول، هغه سکول ته نه ځي یا مکتب ته هغه نه ځي. او موږ ویلو چې کله مفرد سبجیکټ کو نو ډز ورسره استعمالو، او ډز او ډو د سمپل پریزنټ ټینس اګزیلري نه دي چې مخکې هم تشریح شو، کومکي فعلونه یا هیلپینګ ورډز دي. نو یو بل مثال دی: I do not talk so much. I do not talk so much. زه ډېرې خبرې نه کوم. مطلب یې دا دی چې زه ډېرې خبرې نه. نو دلته آی راغلی دی، سبجیکټ آی دی، نو ډو سره استعمالو. مخکې مو ډز استعمال کړ په مخکینی مثال کې چې هغه سنګولر سبجیکټ کو. هی شي اټ دپاره موږ تاسو ویلو چې ډز استعمالو، او ډو د آی یو وی دی دپاره. نو دلته آی راغلی، نو د آی نه وروسته ډو استعمالو. ډو د پلورل یا د جمع نومونو سبجیکټو لپاره استعمالو. راځو دریم نمبر کویشن سینټنسز سټرکچر، یعنې څنګه کولی شو په سمپل پریزنټ ټینس کې سوالیه جمله جوړه کړو. کویشن سټرکچر یې دی: ډو سلش ډز پلس سبجیکټ پلس فرست ورک پلس کمپلیمنٹ. یعنې د جملې په سر کې ډو یا ډز، ورپسې سبجیکټ، ورپسې د فعل لومړی حالت، او ورپسې د جملې بشپړ کوونکی یا کمپلیمنٹ. نو راځو مثال ته. په مثال باندې ښه پوهېږئ. ډو دې سټډي میث. ګورئ ملګرو، موږ ویلو چې آی یو وی دې سره ډو راځي، نو ډو د مخکې استعمال شوی دی، نو سوالیه ده ډو به استعمالو، او دې سبجیکټ دی، پلورل سبجیکټ دی. ډو دې سټډي میث. ډو دې سټډي میث، آیا دوی ریاضي مطالعه کوي؟ یعنې مطلب یې دا دی چې دوی ریاضي مطالعه کوي. یو بل مثال دی: سنګولر سبجیکټ راغلی دی. ډز شي واش د کلوتس. ډز شي واش د کلوتس، آیا هغه جامې مینځي؟ یعنې مطلب یې دا دی، پوښتنه ده چې آیا هغه جامې مینځي؟ نو ډز استعمال شوی دی مخکې. نو سوالیه بڼه یې داسې ده: ډز شي واش د کلوتس، آیا هغه جامې مینځي؟ ښه دوستانو، دا و د نن ورځې درس. خو که غواړئ نورې ویډیوګانې وګورئ زموږ په چینل کې شته دی، ویې ګورئ او لایک هم درسره کړئ. که کوم دوستانو ملګري لرئ او انګلیسي کمزوري وي، نو دا ویډیو د هغو سره هم شیر کړئ او زموږ چینل له سره سبسکرایب کړئ. نړۍ مننه.